السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. دا د جنة البقیع مقبره تاسو کتلی شئ. په دې کې یو قبر همداسې نشته چې هغې ته یا لوحه لګېدلي یا کم قبر پکې پوخي د سیمټو ټول دغه کچه د خاورو قبرونه دي، کتلی شي په سنت طریقه برابر. مخکې به یې دې ته منځ ته خلک پرېښودل، خو اوس چې کم دی نه پرېږدي که نه، اوس نه پرېږدي. مخکې به دې ته موږ منځ ته تلو، منځ ته به تلو، مخکې دا ټریک به مزادو په دې منځ به تلو. موږ هغې سر ته زه تاسو ته ښیم، هلته ویل کېږي چې د نبي علیه السلام اولاده ښخه ده، خو اجازت نشته خوا کې د ورتلو. که دا خلکو ته پته ولګېده چې دا د نبي علیه السلام د اولادې قبرونه دي، نو دا د جنة البقیع مقبره ده. وګورئ د مسجد نبوي په یو سایډ ته چې دا کم حدود تاسو ته ښکاري، خلک تاسو ته ښکاري تر هغې ځایه پورې، دا ټول د مسجد نبوي مقبره ده. هغه ته مخامخ فندقونه دي، داسې دا ټول فندقونه دي، او دا د مسجد نبوي مقبره. دا ټول ډېر خوش قسمته خلک دی، په جنة البقیع کې ښخ دي، ډېر خوش قسمته خلک دی. دا مخکې د دې حد دغه مخکې چې دا کم خلک روان دي دغه ځای پورې، اوس یې د دې حد لږ غټ کړی دی، تر هغې وروستو جاله پورې رسولی دی. داسې تاسو کتلی شئ هلته کار چالو دی. هغه سیټ ته چې دا کومه لاره تاسو ته ښکاري د طریق عمر بن خطاب، راغلی یم جنة البقیع ته، مخامخ دی مسجد نبوي ګمبد، دا جنة البقیع دی. هغې سر ته چې کوم ګوټ دی، هغه زه راځم کومه، دا ګوټ چې کوم دی، دا د دې ګوټ په باره کې دا ویلي چې دلته د نبي علیه السلام اولاده ښخه ده، خو دوی خو چاته داسې ښیي نه چې ورته یې وښوده نو بس په هغې ورځ به دې دا خاورې ټولو خلکو وړي، ځکه په یو وخت کې داسې څه معمولي غوندې خلکو ته اندازه لګېدلې وه، نو بیا به د قبرونو خاورې خلکو نه پرېښودې. نور تاسو کتلی شئ، دا د جنة البقیع ټول خوش قسمته خلک دي، جنة البقیع کې ښخ دي. دا اوس هلته یو مړی ښخ و،